علم پناه چې یو سورج په سواد کې شته غزل خوان علم پناه چې یو سورج په سواد کې شته غزل خوان وزیره ولې بلادیب او قلم کار نیسو ډېر ښه قدرمنو دا تاسې ولیدو که نه چې په خپل غزل ویاړ هم کوي د خپل غزل او لیک نه دومره مطمئن دی چې یقینا چې د سواد په ځمکه ګوره بل غزل ګوه یا شاعر نه تسلیموي که یو سړی ځان ته شاعر وایي د دې نه علاوه تاسو واورېدو که نه چې یقینا چې د عکاسي هغه که په سیاسي ډول ده یا که هغه زمونږ په دې خاوره د فحاشۍ اوریانۍ په دغه باندې یو بهترین عکاسي ده په دې نظم کې کړې غزل کې کړې ده ځکه خو پوهان وایي که نه چې شاعران د قام سترګې دي او شاعران د قام ترجمانان دي یقینا چې سورج صاحب په دې غزل کې بهترین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو د نړیوال ټي وي کتونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ الله مو ښاد آباد لره تحیات سوکالي مناسب شه دا وخت په بایپاس سواد کې درانه شملور پښتانه یقینا چې زما ویاړ ځکه دی چې په دې لنډ تنګ وخت کې وخت ویستی ده او دې بایپاس ته زما غریب خانې ته راغلي ورکشاپ ته راغلي دي د پښتنو په ځمکه په جنت نظیر سیمه په سواد کې زیږېدلي دا زلمي درانه پښتانه سترګور لیکوالان د یو نه امجداري سورج صاحب د یقینا چې نور دی دا زموږ سره عادل سدابهار صاحب د یقینا چې سدابهار دی هر وخت خوشحالی هر وخت په شونډو مسکا خورئ په نورو هم ملګرو باندې هم د خنداګانو صادري خورئ نو زه غواړم چې د امجد علي سورج صاحب نه ستاسو سره یو کلام شریک کړم د یو غزل دا زما ډېر خوښ دی د ملګرو هم ډېر خوښ دی علم پناه غالبا ماته نور خو دغه راته دی چې د علم پناه او د وزیر څه تکرار دی نو زه غواړم چې د سورج صاحب نه غزل جی سورج صاحب ډېره زیاته مننه دریاب صاحب ملګرو ستاسو سره خبره شریکې کړې د دوی ډېره مننه دوی موږ ته په درنه سترګه ګوري د دوی د کور ودان وي د علم پناه کلام خو ډېر زیات اوږد دی او بل مطلب ماته نه یاده اکثر چې علم پناه وس په کور د چا ورانو چاته به لار نیسو علم پناه وس په کور د چا ورانو چاته به لار نیسو وزیره باردار پرېږده لاره به د خوار نیسو او علم پناه دا تصویرونه اویزان ولیدي علم پناه دا تصویرونه اویزان ولیدي وزیر دغه پنپارو له به پنکار نیسو الله ډېر الله یاره ډېر ښه علم پناه سبا خالی دی د روجې ورځ ده علم پناه سبا خالی دی د روجې ورځ ده وزیره مونږ خو روجه به د اتوار نیسو ډېر ښه جي ډېر علم پناه په دیوالونو یې لیکلي څه دي علم پناه په دیوالونو یې لیکلي څه دي وزیره وایي چې لار د نوي اقتدار نیسو ډېر ښه یاره بیا ووایه تشکر علم پناه په دیوالونو یې لیکلي څه دي وزیره وایي چې لار د نوي اقتدار نیسو او علم پناه دا جنکۍ سرتوري ولې ګرځي علم پناه دا جنکۍ سرتوري ولې ګرځي وزیره مونږ لوپټې پرېږدو دستار نیسو علم پناه دا جنکۍ سرتوري ولې ګرځي وزیره مونږ لوپټې پرېږدو دستار نیسو او تشکر جي او علم پناه بعضې یاران دي تنګ نظره ولې علم پناه بعضې یاران دي تنګ نظره ولې وزیره ځکه خو ملګري هم د شمار نیسو علم پناه بعضې یاران دي تنګ نظره ولې وزیره ځکه خو ملګري هم د شمار نیسو علم پناه سورج دې سپ او دوبوتو سر شو علم پناه سورج دې سپ او دوبوتو سر شو وزیره وایي چې پښتنو له قندهار نیسو او مختصاني ده چې علم پناه چې یو سورج په سواد کې شته غزل خوان علم پناه چې یو سورج په سواد کې شته غزل خوان وزیره ولې بلادیب او قلم کار نیسو ډېر ښه قدرمنو دا تاسې ولیدو که نه چې په خپل غزل ویاړ هم کوي د خپل غزل او لیک نه دومره مطمئن دی چې یقینا چې د سواد په ځمکه ګوره بل غزل ګوه یا شاعر نه تسلیموي که یو سړی ځان ته شاعر وایي د دې نه علاوه تاسو واورېدو که نه چې یقینا چې د عکاسي هغه که په سیاسي ډول ده یا که هغه زمونږ په دې خاوره د فحاشۍ اوریانۍ په دغه باندې یو بهترین عکاسي ده په دې نظم کې غزل کې کړې ده ځکه خو پوهان وایي که نه چې شاعران د قام سترګې دي او شاعران د قام ترجمانان دي یقینا چې سورج صاحب په دې غزل کې بهترینه ترجماني کړې ده خپل ملګري دریاب دولتخیل عادل سدابهار صاحب قدرمن سورج صاحب له اجازت ورکوي په الله مو سپارم